مونږ وروڼه یو، مونږ یو خبره یو، زمونږ یو خاوره ده، زمونږ یو تاریخ دی، زمونږ یو وینه ده، زمونږ یو دود دستور دی. زه به د یو ستانه تاسو کوم چې تاسو راپاسم که نه راپاسم، تاسو سره راپاسېدل خپل ځان سره راپاسېدل دي. ته ګوره چې څه ټایم کې دا خبره جوړېږي او دا خلک ښکته ورسېد زموږ د طالبان وروڼه. ته ګوره چې د کوڅې پښتونخوا دا بچي ورسره راپاسي او که نه راپاسي. د مخ ورځ کې ما یو سروې کتله، د خلکو تپوسونه کړي چېرې د سبا د افغانستان او د پاکستان جنګ شو د به تاسو سره 50% عام کسان ویلي دي 50 سلنه چې موږ د افغانستان سره ودرېږو. موږ د چا نوم یې اخیستی دی؟ وایي موږ د اسیم منیر سره نه ودرېږو. 15 سلنه کسان چې موږ اسیم منیر سره ودرېږو. نو تاسو د مخکې نه دا قضاوت مه کوئ چې د کوڅې پښتونخوا. زه د دغه خلکو خبره نه کوم چې دا صرف تش په نوم د کانفرنس بوغارې وخي په دوی چېرته دوی افغانستان کې او دوی به موږ ته مسله جوړ کړي. تا چې بله خبره وکړه چې په دې دغه کې کسان ناست دي، هغه پښتانه دي په پوستو کې. نو ګوره ګرانه، ما ته وویل چې دغه درې ادارې کومې دي، فوج، سیول ملټري اسټابلیشمنټ او عدلیه، دوی ځان سره به خپلې نورې ادارې جوړې کړي لکه ملیشا، سکاوټس، دا قسم دغه. او په دې کې بیا هغه خلک اچولي دي چې کوم د هغې علاقې خلک یې هغه پښتانه دي. بېروزګاري ده، خوراک نشته، بچي په کورونو کې لار دي، لاړ شي هغوی سره نوکري کوي.